او بل تاسو د جنرال رازق کور ته هم ننوتلی هلته هم تاسو لایو ویډیو ورکړله زما پوښتنه دا ده ولې ننوتلی د خلکو پوښتنه دا دی چې جنرال صاحب ته مناسب نه و چې په هغه کور کې د هغه د میرمنې او د خپل کور کې چې هغوی هلته یو ځای ژوند کوو نه باید دا نمایش ورکړل سوی وای اول خو چې په کوم کور کې ما ویډیو کړې ده دا د جنرال رازق میلمستون دی به بعضې وخت د امنیتي مشکلاتو له وجې نه په دې کور کې پاتې کېده ما د ده د شخصي ژوند ډېر څه دي چې ما ویډیو نه ده کړې من حیث یو افغان دا مطمئن اوسي خلک چې دغه کور کې له خپل میرمن سره ژوند نه دی کړی نه جنرال رازق چې و کله چې دی په بولدک کې دی ډېر کم ژوند کړی دی ډېر ژوند په قندهار کې کړی د ده د ژوند د اوسېدو چې درې واړه ورونه یې پکې اوسېده هغه بل کور ده د بولدک خلک د ما خبرې اوري ما په ویډیو کې هم چې کله له هغه ټاور نه کړې ده دا د ده میلمستون ده دلته به هغه خارجیان امریکایي دوستان د دوی په اصطلاح باندې له دوی سره میټینګونه کول او د شخصي تعزیت دپاره دلته زیرخونې هم درلودلې ډېر چې هغه موږ ولیدل هغه خو بل ځای و د ده چې ما ویډیو ونه کړله ما ته مشرانو م اجازه رانه کړه او ما مناسبه ونه ګڼله د جنرال رازق د شخصي ژوند د هغه د میرمنو د هغه ښه شو دا سوال د خلکو په ذهن کې هر څه او یو شی د جنرال رازق تر اوسه پورې د ده ملګري بد خلک و ډېر بدبخته خلک و جنرال رازق ظالم و د امریکایانو غلام و مزدور لیکن تر اوسه پورې تاسو په هغه قاتل دی ما د هغه د شخصي ژوند په باره کې چا نه د هغه په اړه نه دي اورېدلی چې جنرال رازق د چا ته بېناموسي اړولې وي هیڅ څوک دا نه وي خلک یې وژل کورونه یې ورانول څوک یې بېناموسه کوله نه البته د تر څنګ بدنامه خلک ډېر زیات و چې هغوی بېناموسي هم کوله خلکو نه هلکان هم بول د خلکو لورګانې هم بولې وې ژوندي یې تر خاورو لاندې هم کوه ده په خپله هم خو دغه د بېناموسۍ قضیه کې د ده په اړه ما ته تر اوسه چا څه نه دي ویلي